سلام وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د خپلې کونسلګرۍ پر پرانیستلو غور کوي. امریکا غږ د راپور پر بنسټ امریکا غواړي په افغانستان کې د احتیاط په پام کې نیولو سره د خپلو کونسلګریو د بیرته پرانیستل کېدو په اړه غور وکړي. امریکا غږ دغه خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه نوي سند د جزئیاتو پر بنسټ خپور کړی دی. سرپرست حکومت 14 دولتي شرکتونه بیرته فعال شوي. اقتصادي معاونیت ویلي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته 14 په ټپه درېدلي دولتي شرکتونه په اساسي شکل بیرته فعال او ټولې ستونزې حل شوي دي. اقتصادي معاونیت د خپلو لاسته راوړنو په یوه ویډیویي راپور کې ویلي چې د دغو شرکتونو له درکه د روان 1402 کال له پیله تر دې مهاله 9 میلیارده افغانۍ عواید هم راټول شوي دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر یوه کال کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره نږدې 1.5 میلیارده ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د دغه وزارت ویان ویلي چې په دغه راکړه ورکړه کې 100 میلیونه ډالره صادرات شوي چې ډیره برخه یې تازه او وچه میوه او انجه دي. اخوا یو شمېر سوداګر وایي منځنۍ اسیا ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي او اړتیا ده چې په دغه ولایت کې لا زیاته پاملرنه وشي. د بامیانو د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي چې د شاتو کوتل لاره چې یکاولنګ او پنجاب ولسوالۍ سره نښلوي د واورې او ورښت او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د مسؤلینو په خبره دغه لار چې نن تړل شوې او د پرانیستلو لپاره یې هڅې روانې دي. بلخ کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي وسوځول شول. د بلخ ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د تیرو 2 کلونو پر مهال سلګونه کیلوګرامه نیول شوي نشه یي توکي وسوځول. د یادو توکو د سوځولو پر مهال دغه ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر اسدالله توریالي ویلي چې د 209 هغو قاضیو ثبت له ډلې ترلاسه شوي 3 کیلوګرامه هیروین، 15222 کیلوګرامه ښیښه، 3614.5 لیټره الکولي مشروبات، 4255 کیلوګرامه تابلیت کا او 101 لیټره مخلوط شوي ممیز چې خام شراب ورڅخه جوړېدل وسوځول شول. د کاپیسا ښاروالۍ 1.8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کاپیسا د مرکزي محمود راقي ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په روان کال کې یې 1.8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د محمود راقي ښاروال عبید الله حسام ویلي دغې ادارې د نورو فعالیتونو ترڅنګ په روان کال کې 1.8 میلیونه افغانۍ ثابت او ناثابت عواید راټول کړي چې 55 میلیونه افغانۍ د تنخواو لګښتونو او پرمختیایي پروژو برخو کې لګولې دي. محمد کبیر له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې پراخې شوې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محمد عبدالکبیر وایي چې له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې پراخې شوې دي. نوموړي لوګر ته د سفر پر مهال په یوه غونډه کې ویلي چې سرپرست حکومت د نړۍ او سیمې له 19 هیوادونو سره رسمي اړیکې لري او د تیرو په پرتله اوس له نړۍ سره د اسلامي امارت سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې اسلامي امارت یوازې د اسلامي امارت د ځواکونو نظام نه بلکې د ټولو افغانانو ګډ نظام دی او باید دفاع وکړي. محمد کبیر د اسلامي امارت له ځواکونو هم غوښتي چې د نظام پر وړاندې د هر ډول تبلیغاتو او تخریباتو فعالیتونو مخه دې ونیسي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی خوست کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې اسلامي امارت دې د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره نه پرتله کوي او حکومت ته دې ډیر وخت ورکول شي.
واوره او توپان د سالنګ لویه لاره وتړل شوه. د بغلان ولایتي چارواکي ویلي چې نن سهار د سالنګ لویه لاره د واورې د ورښت او سخت توپان له کبله د موټرو پر مخ تړل شوې. د دغه ولایت امنیتي قومندانۍ له خلکو او موټر چلوونکو چې په دې لاره تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې تر راتلونکي اعلانه پورې دې انتظار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د واورو او بارانونو نوې څپې په پیل سره د سالنګ لویې لارې په ګډون د هیواد یو شمېر نورې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان لنډمهالي حکومت د پاکستان نړیوال هوایي شرکت د پلورلو په یوې طرحې کار کوي چې له مخې راتلونکي حکومت وکولی شي د خپلو پورونو خلاصولو او اقتصادي ستونزو له وجې دغه شرکت وپلوري. پاکستان تیره جون میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق د 3 میلیارډو ډالري پور ترلاسه کولو په بدل کې ژمنه کړې وه چې په خپلو دولتي هوایي شرکتونو کې به اصلاحات راولي. دا مهال کار کوي چې دغه شرکت خصوصي کړي. د پاکستان د خصوصي کولو وزیر فواد حسین او فواد په دې تړاو ویلي موږ دغه شرکت د پلورلو کار 98 سلنه پای ته رسولی دی. پاتې 2 سلنه کار اکسل فایل ته دغه تصمیم نقلول او د کابینې له لوري تصویبول دي. د یاد شرکت اجرایوي رئیس ویلي چې د پی ای آی ښایي په 2023 کال کې 112 میلیارده پاکستاني کالداري تاوان کړی وي. سرپرست حکومت د نړیوال بانک د وروستي راپور هرکلی کړی دی. سرپرست حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د وروستي راپور هرکلی کړی دی. اقتصادي معاونت د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له لوري د خپور شوي راپور د هغو برخو ستاینه کړې چې مثبتې او پر واقعیتونو ولاړې دي او هغوی برخې رد کړې دي چې له عیني واقعیتونو څخه لرې دي. د اقتصادي معاونت په باور که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه بندیزونه لري او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادې کړي نو افغانستان به د نورو برخو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم په بشپړ ډول پرمختګ وکړي. ملګرو دا به زموږ خبري ټولګه. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.